د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ د پوهنې امیر وایي چې په یاده ازموینه کې د 4 ښوونځیو او 2 مدرسو زده کوونکو ګډون کړی و. دې امتحان کې ګډون کړی و، تقریبا 4 لیسې وې او 2 دانې مدرسې وې، تقریبا 900 کسان په دې کې ګډون کړی و. ورته مهال د سید جمال الدین افغان عالي لیسې مدیر وایي چې دغه ډول پروګرامونه د زده کوونکو د فکري ودې په برخه کې مهم دي چې له دې سره کولی شي د ځوانانو ترمنځ د مطالعې کلتور هم دود کړي. فرهنگ مطالعه خودش یک فرهنگ است که ما را به پیشرفت و ترقی و ظرفیت علمی میرسانه و این برنامه ها میتونه که به ارتقای ظرفیت شاگردا بسیار کمک بکنه و فرهنگ مطالعه را برای شاگردا مساعد بسازه، اینا را عادت بتن تا مطالعه بکنن. له بلې خوا په یاده ولسوالۍ کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو د ورته ښوونیزو برنامو په اړوند د رامنځته شوو فرصتونو څخه خوښي څرګنده کړه او دغه ډول پروګرامونه د ځوان نسل د فکري ودې او د اسلام د دښمنانو په پیژندلو کې ارزښتناکه وبلل. خاصی مزی است که چون اینا زیاد باید برگزار بکنن، چون ما آینده وطن هستیم، چون ما باید وطن خود بسازیم، چون در این مدت 20 سال یا زیادتر یا کمتر چون ما خیلی چوب‌های زیاد خوردیم، چون زیاد زخم‌های زیاد داریم که باید مرهم شه و الحمدلله که ما از امارت گنجایش هم میبینیم ولی لیاقت هم میبینیم که ان شاء الله با ما میتونه زمینه را فراهم کنه تا ما بتونیم لیاقت های خود به نمایش بمانیم. پوښتنه چې د داعشانو لپاره باید منګه سوکو و او منګه ډیر د امارت ناراضي چې ډیر ښه او ډیر ښه به حد ښه امارت دی. د یادولو وړ ده چې د ځوانانو د فکري ودې په برخه کې دغه سیالۍ د یاد ولایت د پوهنې او اطلاعاتو کلتور ریاستونو له لورې به په راتلونکو ورځو کې هم د بلخ ولایت په ټولو ښوونځیو کې په لاره واچول شي.